ملګرو سلامونه او احترامات. پښتونالوجي چینل ته ښه راغلاست. د پښتو پنځه یګانې دي. په اصل کې دا پنځه یګانې د غږونو په بنیاد توپیر لري. لکه څنګه ویلی شي چې ژبه په اصل کې د وینا ژبه مهمه ده. نو کله چې د وینا ژبه لازمي ده یا مهمه ده، نو ظاهره خبره ده دغه شان دې سره به د حروفو لیټرز یا د تورو هغه شکلونه هم بدل وي. نو د پښتو دا پنځه یګانې اصل کې د اوازونو په بنیاد مختلفو شکلونه لري. دا پنځه شکلونه بالترتیب د دې نومونه څه داسې دي. لومبی موږ سره مخصوصه یې ده. د دې شکل یا ساخت داسې دی، یعنی یې او لاندې باندې دوه ټکي دي او د دې د آی پی اواز تاسو په سب ټایټل کې وګورئ. د مخصوص یې خپل غږ ژغ یا اواز دی. لکه موږ په دې فریز کې لیدلی شو سړې اوبه، یخې اوبه. لکه تاسو دې اوازونو ته وګورئ، نو دا سړې، یخې، دغه شان لکه بې، پې، تی، ټې، سې، چې، ځې، څې، حې، خې، ګې او داسې نور دا اوازونه چې کوم دي که نه، د دې اوازونه که تاسو وګورئ دا ډېر د نورو یګانو اوازونو نه بدل دي. دویمه یې موږ سره د تانیث یې ده، کوم چې ښځینه اواز ورکوي. د دې ساخت یا ګرافیمي شکل څه داسې دی چې داسې یې ده او بیا اخر کې یو کش وي. نو د دې نه چې کوم لفظونه جوړیږي لکه جینۍ، ټوپۍ، کټوۍ، کراچۍ، داسې کرسۍ، سپوږمۍ، نو دا کوم چې ښځینه اوازونه دي یا اسمونه دي، د دې دپاره چې کومه یې کارولی کېږي نو هغه همدغه د تانیث یې ده. بله یې موږ سره د امر یې ده، کوم چې شکل یا ساخت په داسې شکل دی کوم کې چې امزه راځي په اخر کې. دا اصل کې دې ته امر یې ویلی شي، یعنی په دې کې حکم ورکولی کېږي. په دې کې حکم ورکولی کېږي، یعنی راشئ، کینئ، پاڅئ، مه کوئ، کار وکئ. نو دلته چې کوم لفظونه یا د امر کومې جملې یې، نو هغې کې به همدغه یې کارولی کېږي. بله یې موږ سره معروفه یې ده، کوم ته چې موږ د دې اواز یې، یعنی د انګلیسي ژبې ډبل ای هم موږ ورته ویلی شو. او په آی پي کې چې د دې کوم اواز دی هغه تاسو په سب ټایټلز کې لیدلی شئ. د دې ساخت ګرافیمي سټرکچر داسې دی، یعنی دا به یې ولیکلی شي او لاندې به یې په متوازي شکل کې یو سایډ ته او بل طرف ته، یو اړخ ته او بل طرف ته دوه نقطې وي. نو د دې اواز لکه سړي، یعنی دوه سړي، او کار کوي، نو دا به داسې زور سره اواز وځي او د انګلیسي لکه ډبل ای اواز ورکوي. بله یې ده موږ سره چې موږ ورته مجهوله یې وایو. د دې چې کومه په پښتونخوا کې
د دې کوم شکل یا ساخت دی نو هغه داسې دی مجهوله یې. او په افغانستان کې یا ګوګل ته چې کومه یې ختلې ده نو د هغې ساخت یا شکل داسې دی. دا دواړه یګانې یو شان اواز ورکوي او د دې فرق صرف دومره دی چې هلته افغانستان کې په دې سټرکچر لیکلی شي او په پښتونخوا کې داسې لیکلی کېږي. د دې اواز داسې دی لکه سړی، اکرم ښه سړی دی. او افغانستان او پاکستان دواړو کې دغه کارولی شي.